د کوچي ماما په اشپزخانه کې د دیګي پخولو د وسایلو ترڅنګ د دیګ هر ډول مسالې، تازه ترکاري او د پخولو رنګارنګ توکي ایښي، ځکه وایي ډېرې کمې داسې ورځې دي چې دی دې پکې بې میلمه وي. د غوا له لوسلو بیا د دیګي تر پخولو ټول کارونه په خپله کوي. د کور په کار کې که نه چاته ته نه ورکوم، نه په اشپزۍ کې، نه په چای کې، نه په غوا لوسلو کې، هېڅ شی ټول کارونه کولی شم زه مې دي. دا ته مې یوه غوا مې اخیستې ده، هغه زه خپله لوسم. دا یې بیا د ځانګړو وسایلو او کالیو بکس دی چې د جامو ترڅنګ یې نور وسایل هم پکې خوندي کړي دي. د جهاد ورځې او د کوچي ماما خاطرې. هغه وایي له دښمن سره په مخامخ جګړه کې یې تر وروستۍ ورځې پروت نه دی کړی. وروره یا له ډاره یا له غیرته ما پروت نه ده کړی چې جنګ ته به چې لاړم نور به زه مالته ولاړ ما به یعنې داسې ځای هم راغلی ده چې ما د خلکو په اسلحو باندې ما ډزې کړي دي، چون ما سره خو به 182 وه، د ملګري مې راکټ باندې مې ډزې کړي، په کلشونکو مې کړي، په هر څه باندې په نوبت به مې هغه صاحب یې سره. د کوچي ماما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم د جهاد دورې پورې تړلې. وایي د واده په 3مه ورځ هم ګرم سنګر ته روان و. واده مې وکړ، بیا دلته د همدغه د قرچغ پوستې ته جنګ ته تلل، د موږ امیر صاحب جنګ ته بیا ما زه ورسره راووتم. نو ما د واده کالي مې خو 3مه شپه د واده وه، چې ما ته ویلې ته مه ځه، ته لازم نه یې، تا ته حق نشته، ته خپل کور کې پاتې. خو ما ورته ویلې ما نه زه ځم، که شهید سم چې په همدې کالیو کې شهید سم چې مالې دا ځان ته یو خوند لري، خو الله پاک شهید نه کړم، تر ننه ژوندی یم. کوچي ماما په 13 کلنۍ کې واده کړی او اوس د لمسیانو څښتن دی. زمن خو مې 4 دي، فضل د خدای ده، مال د خدای ده، او لورګانې مې 5 دي، بیا مې 2 دانې لمسیانې مې په خپل نامه نیولې دي. ما ته کومې ویلې وایي دا دې ولې نیولې؟ ما د ما بچیان کم دي. د پلار مړینه د کوچي ماما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده. ما باندې ترخه خاطره چې پلار مې وفات شوی ده، نو هغه ما ته ډېره یوه قوي ترخه هغه وه چې ما ته پېښه شوله، او ما 4 شپې دغونه ډوډۍ مې خوړلې ده چې ما چې هغه پېژندی به وم، ولیکن نه مې ډوډۍ مې نه تېرېده. کوچی ماما یو تکړه بزګر دی، په کور دننه ټول نیالګي په خپله ایښي او پالنه یې خپل ذوق بولي. هر څیز پوهېږم، زه د ونه په روزنه باندې زه ښه پوهېږم چې زه به څه رقم نیالګی کېدم او څه رقم یې غټ کړم، څه رقم یې شاخبري کړم. شاخبري هم د ما زده ده، نوره تربیه هم ورکولی شم، چې کولبه هم خپله کوم، اوبه هم خپله لګوم، هغه وخت هغه هم راته معلوم ده چې زه باید څه وخت کې دا ونې اوبه کړم، څه وخت کې دا فصل اوبه کړم. کوچی ماما یوازې بزګر نه بلکې یو ښه ګلکار، فلزکار او د هغو وسایلو د جوړېدو وړتیا لري چې په شاوخوا کلیو کې ساری نه لیدل کېږي. د بلوکو دستګاوې جوړوی شم، دروازې اشدارې دا شیان مې زده دي، که یو بل یو څه یو شی خرابه وي حتی هغه هم جوړوی شم. یعنې د کور لپاره چې وړې وړې اسیاوې چې خلک لاونګه کار اخلي، زه ځان ورته جوړوی شم چې مرچ یو څه ور واچوي په وړۍ کې. په دې کور کې شته خامې او پخې کوټې یې په خپله نقشه او ګلکارۍ جوړې کړي دي. دا مې خپله اچولې دي، که سیمتابي ده، که قلبندي ده، که یاد دي، ټول مې خپله کړي دي. که یو سړی مثال د خبرې یو کور په 15 لکه یا په 10 لکه جوړېږي، په 15 لکه جوړوم، که خلک 15 لکه جوړېږي په 2 لکه جوړوم. کوچی ماما نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د خپل کلي کور، ولس او په ټوله کې د افغانستان لپاره یوه نمونه ده. کوچی ماما اتل دی.